بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. نن به انشاءالله منګه نوټس وایو او په دغه نوټس کې چې کومې مهمې نقطې دي او مهمې خبرې دي، بنیادی خبرې دي خو ډېرې زیاتې مهمې دي، هغه به نن وایو انشاءالله. دا موږ سره اوله برخه ده. نوټ اوله برخه. اول مفردات. مفردات څه ته ویلی شي؟ مفردات د مفرد جمع ده. کوم حروف چې بیل بیل لیکل شوي وي هغو ته مفرد حروف وایي، لکه الف، با، تا، سا او همداشان تر یا پورې. دویم مرکبات. مرکبات د مرکب جمع ده. مرکب هغو حروفو ته وایي چې ګډ او یو ځای لیکل شوي وي، لکه قل. قاف او لام یو ځای لیکل شوي دي چې دې ته ویلی شي مرکب. بیا چې کله مرکبونه سره یو ځای شي دا مرکبات جوړوي. صحیح ده؟ دریم فتحه. فتحه څه ته وایي؟ زبر ته وایي. کوم حرف چې فتحه ولري هغه ته مفتوح حرف وایي. څلورم کسره. زیر ته وایي. کوم حرف چې کسره ولري هغه ته مکسور حرف وایي. پنځم ضمه یا بعضې خلک ته ضمه وایي. پیش ته وایي. کوم حرف چې ضمه ولري هغه ته مضموم حرف وایي. شپږم شد. شد ته تشدید هم وایي. کوم حرف چې شد ولري هغه ته مشدد حرف وایي، یعنی کوم حرف باندې چې شد وي هغه ته وایي مشدد حرف. زبر په دوه ډوله دی، پروت زبر او ولاړ زبر. زیر په دوه ډوله دی، پروت زیر او ولاړ زیر. پیش په دوه ډوله دی، پروت پیش او نسکور پیش. اووم کوم الف چې حرکت ولري همزه لوستل کیږي، یعنی کوم الف باندې چې حرکت وي یعنی زبر زیر پیش ور باندې وي دا به ته الف زبر ا، الف زیر ای، الف پیش او نه وي، همزه زبر ا، همزه زیر ای، همزه پیش او، داسې به لولي. اتم کوم حرف چې زبر زیر او یا هم پیش ولري هغه ته متحرک حرف وایي. نهم کوم حرف چې تنوین ولري هغه ته منون حرف وایي. اخیری لسم چې کوم دوه زوره یا دوه زیره او یا هم دوه پیشه تنوین ولري هغه ته په وار سره منون مفتوح، منون مکسور او منون مضموم حرف وایي. یعنی کوم حرف باندې چې دوه زوره وي دې ته وایي منون مفتوح، که دوه زیره ور باندې وي دې ته وایي منون مکسور، که دوه پیشه ور باندې وي دې ته وایي منون مضموم حرف. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا به موږ سره په نوټس کې اوله برخه